بسم الله الرحمن الرحیم. احسن کما احسن الله الیک. احسن احسان کوا کما احسن الله لک څنګه چې الله پاک احسان کړی دی الیک تا سره. پدې سبق کې د انسان توجه دې طرف ته راګرځولې ده چې اے انسانا لکه څنګه چې الله پاک پتا باندې احسانات او انعامات کړی دي، بغیر د غوستلو نه د باندې احسانات او انعامات کړی دي، بغیر د شمیرلو نه او بغیر د عوض نه. دغه څه ته هم د الله پاک د رضا لپاره د هغه په مخلوق باندې احسانات او انعامات کوا، بغیر د غوستلو نه، بغیر د شمیرلو نه او بغیر د عوض نه. او الله پاک ته هر څه معلوم دي او الله پاک ډیر ښه بدله ورکوونکی دی. نو تا ته به د احسانات او انعاماتو بدله ضرور درکئی او نور احسانات او انعامات به پتا باندې کوي. احسن کما احسن الله الیک د دې لغوي تحقیق داسې دی چې احسن دا پهل امر دی د باب افعال نام. احسن یحسنو احسانن مصدر راځي، معنی د نیکی کول چا سره. احسن الله احسن دا د پهل ماضی واحد مذکر غائب صیغه ده او دام د باب افعال ناراضی. احسن کما احسن الله الیک د دې ترکیب داسې دی چې پدې کې دا کاف دا د پاره دا مثال ذکر دی او دا ما مصدریه ده. نو د دې ما مصدر نه بعد چې کوم پیل لاغلی نو آغا د اغینه دا ما مصدر جوړی. نو تقدیر دا عبارت په دسی شي چې احسن احسانا مثل احسان الله الیک. نو د دې ترکیب داسې شو چې احسن پہلے امر پدې کې انت ضمیر مستتر هغه د دې فاعل، احسانن دا مصدر محذوف دی او دا موصوف شو. مثل مضاف، احسانی دا بیا مضاف شو، دا د مخکې د پاره مضاف الیه دی بیا مضاف شو. لفظ الله مضاف الیه، الیک کی الہ حرف جار او کاف ضمیر مجرور، جار سره د مجرور نه متعلق شو احسان مصدر پوری. احسان مضاف سره د خپل مضاف الیه او متعلق نه دا بیا مضاف الیه شو د مثله د پاره. مضاف سره د مضاف الیه نه دا صفت شو د مصدری محذوف او چا احسانن دی. نو دا موصوف سره د صفت نه دا مفعول مطلق شو د پیل امر د پاره. پیل سره د خپل فاعل او مفعول مطلق نه دا جمله امریه انشائیه شو. امر پکې راغلی دی نو جمله انشائیه شو ده. اذا فاتك الادب فالزم الصمت. اذا فاتك الادب کله چې د ادب ختم شي فالزم الصمت نو خاموشي خپل کا. پدې نصیحت کې انسان ته د دې خبرې ذکر کړی دی چې کله تانه ادب ختم شي او ادب د نه پوت شي نو بس بیا خاموش اوسه. ادب وی محاسن الاقوال والافعال، خبرې په خپل طریقې سره کول او کارونه په سلیقې سره کول. نو چې کله ته بے مناسبه خبره وکي یا یو کار وکي بغیر د سلیقې نه پټیک انداز باندې اونکی نو بس بیا خاموشی اختیار کا. پدې خاموشی سره بستا دا غیب پټ شي. اذا فاتك الادب فالزم الصمت د دې لغوي تحقیق داسې دی چې فاتا دا د پهلی ماضی واحد مذکر غائب صیغه ده او دا راځي د نصر ینصرو باب نه. فاتا یفوت، فوتنی مصدر راځي، معنی د ختمیدل. دا فات په اصل کې پوتاو نو متحرک او ما قبل ته مفتوح حرفونو په الف باندې بدل شو فات شو. الادب د دې معنی د محاسن الاقوال والافعال، خبرې په خپل طریقې سره کول او کارونه په سلیقې سره کول. فالزم دا الزم چې دی نو دا پهل امر دی او دا راځي د سمع يسمعو باب نه. لازما یلزمو لزومن مصدر راځي، معنی د اختیارول او خپلول. الصمت دا د باب نصر ینصرون مصدر دی. سمتا یسمتو سمتنی مصدر دی، معنی د خاموش کېدل. اذا فاتك الادب فالزم الصمت
د دې ترکیب داسې دی چې اذا دا ظرف ته متضمن دی معنا د شرط لرا، فاتک کی فات پیل او دا کاف ضمیر دا مفعول به، الادب د دې فاعل، پیل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه شرط. فالزم کی فا جزائیہ الزم پیل امر، پدی کی انت ضمیر مستتر آغا د دې فاعل، الصمت مفعول به، فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله امریه انشائیه جزا شو. امر پکې راغلی دی نو جمله انشائیه شو جزا شو. شرط سره د جزا نه جمله شرطیه جزائیه. اذا فاتك الحیاء ففعل ما شئت، اذا فاتك الحیاء کله چې د حیا ختم شي، ففعل ما شئت نو پس چې سدي خوهي هغه کوا. د دې نصیحت مطلب دا دی چې کله وی د حیا پوت شي نو بس چې سدي خوهي نو هغه کوا. نو دا دلته کې چې کم امر راغلی دی د دې مطلب دا نه دی چې بس بیا سغواړي نو هغه کوا، بلکې دا زجران راغلی دی، د رټلو د پاره راغلی دی چې کله تانه دون لوی قیمتي شی پوت شي چې هغه حیا ده. دا حیا هو د ډیر لوی قیمت والا شی دی او ډیر اهم شی دی، نو د دینه بعد بلا تکم تاوان کې بس چې سدي خوهي نو هغه کوا. نو دا حیا چې د ځان نه ختموا ما او دا ډیر اهم شی دی، په دې باندې همیشگی اختیار کا او کوشش کوي چې دا نه پوت نشي. اذا فاتك الحیاء ففعل ما شئت، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې الحیاء دا مصدر دی د سمع یسمعو باب نه. حیا یحیو، حیا په اصل کې حیو نو اول یام ساکنه کړو، په دویم کې مدغام کو حی شو. یحیو په اصل کې یحیو نو د اول یا حرکت ما قبل حات نقل کو، سیا ساکنه پاتې شو نو په دویم یا کې ادغام کو یحی شو. شئتا دا د پہلی ماضی واحد مذکر مخاطب صیغه ده او دا راضی د سمع یسمعو باب نه. شاء یشاء مشیاتنی مصدر راضی معنی د غستل، او دا شئتا په اصل کې و شیئتا نو یا متحرک او د دینه ما قبل حرف مفتوح راغلی دا په الف باندې بدل شو. اوس د الف او د حمزه په مینس کې اجتماع د ساکنین رااله نو الفم حذف کو نو شأت شو. او دا پشین باندې چې کما فتحه ده دام په کسره باندې بدل کړه. دا ځکه چې دلته کې دا په دې دلالتو کې چې دلته کې یا حذف شوی ده، دا کسره په دې دلالتو کې چې دلته کې یا غرزول شوی ده نو شئت شو. اذا فاتك الحیاء ففعل ما شئت، د دې ترکیب داسې دی چې اذا دا ظرف ته متضمن دی معنا د شرط لرا. فاتک کی فاتا پیلو، کاف ضمیر مفعول به، الحیاء د دې فاعل، پیل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه شرط شو. ففعل کی فا جزائیہ، افعل پیل امر، فدی کی انت ضمیر مستتر هغه د دې فاعل، ما موصوله، شئتا فعل با فاعل، پیل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه صله شو د ما موصول لپاره. موصول سره د صله نه دا مفعول به شو د فعل لپاره چې هغه افعال لی. پیل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله امریه انشائیه جزا شو. دا دلته کې امر راغلی دی نو دا جمله انشائیه شو، افعال پیل امر دی. شرط سره د جزا نه جمله شرطیه جزائیه شو.